سلامونه نیکی هیلې او پیرزوینې الله دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند اوسېږئ. یو ځل بیا نن به د یو کتاب خلاصه باندې خبرې کوو. یا په دغه کتاب کې بعضې نظریات بعضې نقاط چې ماته مهم په نظر راغلل هغه به له تاسو سره شریکوم. او زه په دې فکر یم چې که انکیس په دغه نظریاتو باندې مونږ په پوره توګه ځان پوه کړو او هڅه وکړو چې په خپل ژوند کې په پوره توګه عملي کړو، نو زه باوري یم چې د یو انسان په فکر کې په ژوند کې لوی تغییرات راوستلی شي. معمولا یو تغییر، یو نظر، یو څه چې رامنځته کېږي هغه اول د فکر په بڼه رامنځته کېږي، د هغې نه وروسته هغه فکر باندې کار کېږي او بالاخره هغه مانیفسټیشن اخلي، یا هم په ژوند کې د عمل بڼه د فزیک شکل اخلي، فزیکي بڼه باندې راځي. نو دغه کتاب کې یو څه نظریات دي چې زموږ په ژوند باندې تاثیر غورځولی شي، ژوند مو بدلولی شي، ژوند مو تغییر کولی شي. نو راځئ چې په دې خبرې وکړو. The power of your subconscious mind چې ښاغلي ډاکټر جوزف مورفي لیکلی دی. د سب کانشس مایند په اړه کتاب دی. سب کانشس مایند زموږ په ژوند کې څه تاثیر لري، کم مهم اړخونه د سب کانشس مایند دي، او د سب کانشس مایند څخه په پوره توګه یا دغه فرعي ذهن څخه په پوره توګه استفاده څنګه وکړو، په دې باندې درته خبرې کوم او په دې هیله چې ویډیو تر اخره وګورئ او په ژوند کې عملي کړئ. خپله what is mind، ذهن چیه ده؟ ګوګل وایي mind is the faculty of thought, perception and consciousness. ګوګل یا مختلف سورسز دغه تعریف ورکوي چې ذهن چې دی هغه جز یا مرکز یا برخه د فکر، پرسپشن، درک ان کانشسنس ویښوالی دی. که په ساده الفاظو کې درته ووایم ذهن هغه برخه ده چې زموږ روزمره ژوند، زموږ ټول لایف کنټرولوي، زیاتره اداره کوي، ښه او بد راته څرګندوي، کم اقدام وکړو کم ونه کړو دا راته ښایي، زیاتره ډیسیژنز په دې کې اوسېږي. معمولا د احساس برخې ته چې راشو په ذهن باندې د زړه غلبه زیاته ده. نور که منطق کې وغږیږو یا په درک کې وغږیږو، معمولا زیاتره فورس یا زور یا عمل یا بڼه چې اخلي هغه د ذهن څخه اوسېږي. د ذهن قسمونه زیات دي، لکه ریشنل منطقي ذهن دی، هایر پورته یا اعلی ذهن دی، یا هم چې نن ویلی شو چې کانشس مایند دی، سب کانشس مایند دی. یوه اقسام لري چې په دې کې موږ او تاسې نن خالص په سب کانشس مایند باندې خبرې کوو. کانشس مایند یا ویښ ذهن په خپله چیه ده؟ په ساده الفاظو کې که درته ووایم ویښ ذهن هغه ذهن دی چې زموږ فعاله هغه فعالیتونه چې په فکر سره ترسره کېږي او موږ په پوره توګه پکې ونډه اخلو هغه ترسره کوي، هغه فعالیتونه چې موږ ویښ اوسېږو. لکه مثال د یو کتاب مطالعه کول، دا د ویښ ذهن کار دی، یا یو زنګ ته ځواب ورکول، دا د ویښ ذهن کار دی، یا هم یو چاته زنګ وال، دا د ویښ ذهن کار دی، یا یو کتاب لیکل، دا د ویښ ذهن کار دی، یا د کانشس مایند فعالیت دی. سب کانشس مایند بیا هغه پټه برخه د ذهن ده چې هغه زموږ عادتونه، زموږ حافظه او زموږ اتوماتیک عادتونه کنټرولوي، زموږ اتوماتیک فعالیتونه کنټرولوي بدون له دې چې دې په اړه موږ فکر وکولی شو. د مثال په ډول یو نفر د 5 کالو، 3 کالو، 2 کالو په جریان کې په پوره توګه منفي ذهن ته وده ورکوي. دا انسان سب کانشس مایند استفاده کوي چې ټول دته منفي فکرونه ورکړي. بل فرضیات کتابونه 1 کال 2 کال لولي او هغه ټول مثبت فکر ته ارزښت ورکوي. دا هم سب کانشس مایند په غیر فعاله بڼه باندې استفاده کوي او دته همیشه مثبت فکر ورکوي. مثبت فکر انسان داسې یو انسان اوسېږي چې حالات څومره منفي شي هغه مثبت مخې ته فکر کوي، او منفي فکر انسان بیا داسې اوسېږي چې حالات پرې منفي شو په خپله هم منفي کېږي. نو واضح خبره ده چې تاثیر یې زیات دی. لکه مثالونه د سب کانشس مایند عصباني احساس کول، زیاتره حالاتو کې اندېښنه تشویش کول. آیا تاسو کولی شئ خپل اندېښنه کنټرول کړئ؟ زیاتره حالاتو کې نه کنټرولېږي. یا ډپریشن ته تګ تلل، ډپریشن ژور خفګان یا اندېښنې ته غورځېدل، ولې دا د سب کانشس مایند فعالیت دی. ذهن ته د منفي فکرونه ورکړي دي، ذهن د بار بار منفي احساساتو خراب کړی دی، بار بار د منفي حالتو سره مخامخ شوی او هغه تا خپل ذهن او مایند ته په منفي شکل ورکړي دي، نو بالاخره هغه ته ډپریشن ته وړی. یا هم د ځان په اړه دا فکر کول چې یو میاشت وروسته به زه کامیابېږم، دا ټول سب کانشس مایند کوي، غیر فعاله ذهن کوي. اوس د سب کانشس مایند نه په پوره توګه استفاده څنګه وکړو؟ لومړی چې وغواړئ چې سب کانشس مایند په پوره توګه استفاده کوي، سیټ کلیر ګولز. اول واضح هدفونه وټاکئ، خپل هدف په پوره توګه واضح کړئ. هدف مو چیرې ده؟ دغه هدف دی، څومره وخت کې باید لاسته راوړئ په دومره وخت کې. د هغې لپاره پلان چیرې ده؟ پلان مو په څو برخو ویشلی دی، په هغې کې وړوکې برخې چیرې دي، هر څه واضح اوسېږي. دا سب کانشس مایند ته واک ورکوي چې تاسو ته لا فوقالعاده نظریات درکړي. دوم افرمیشنز یا مثبت خبرې کول. ځان ته همیشه ځان سره مثبت نظریات ولرئ. زه تکړه یم، زه لایق یم، زه پوهېږم، زه دغه کار کولی شم، ما کې دا وړتیا شته ده. دغه خبرې ځان ته وکړئ، خو ویې منئ په پوره توګه. دا نه چې فقط ځان ته خبرې وکړئ بلکې په پوره توګه یې ومنئ. دریم ویژوالایزیشن یا هغه څه چې تاسو غواړئ د هغې په ذهن کې داسې تصور جوړ کړئ چې تاسو یې لرئ. برحاله
په ذهن کې تصور کړئ. فکر وکړئ یو موټر وغواړئ، هغه موټر تاسو په ذهن کې تصور کړئ څه رقم موټر به اوسیږي، د کمې کمپنۍ موټر به اوسیږي، کم رنګ به اوسیږي، تاسو به پکې چېرته ځئ، کله چې هغه کم ځای ته پکې ځئ کم آفر به در سره اوسیږي. هغه برحاله خپلې سترګې بندې کړئ، د میډیټیشن حالت ته ځان واچوئ او فیل یې کوئ، احساس یې کوئ، 100% په ځان باور وکړئ. دا د سب کانشس مایند په پوره توګه فعالیت زیاتوي. آټو سجیشن څخه کار واخله، یا هم مخکې له دې چې وده شئ ځان ته دغه فکر ورکړئ چې زه دغه کار کوی شم، یا دغه کار به زه دومره وخت بعد حتما کوم یا کړی به مې وي. کله چې پاڅېږئ همغه خبرې بیا دوباره ځان ته وکړئ. کله چې تاسې د پاڅېدلو په حالت کې هم دغه خبرې ځان ته کوئ، د وده کېدلو حالت کې هم دغه خبرې ځان ته کوئ. بالاخره ستاسو ذهن دا خبرې مني او د دنیا ټول کائنات د قدرت د الله مرسته ټول تا ته یو ځای کېږي او در سره کومک کوي چې هغه څه چې ته غواړې هغه لاسته راوړي. د هغې تر څنګ سب کانشس مایند که تاسو وغواړئ چې په پوره توګه استفاده کوي، پیشنس، د صبر څخه کار واخلئ. صبر مهمه برخه ده. کنسسټنسي، د مقاومت څخه کار واخلئ. بار بار هغه کار وکړئ. یو ځل ناکام شوئ، 2 ځلې ناکام شوئ، 3 ځلې ناکام شوئ، 4 ځلې، تسلیمېږئ مه، بالاخره نتیجې ته رسېږئ. او خپل جذباتو باندې کنټرول ولرئ. احساسات مو کنټرول کړئ. په هر حالت کې د احساساتو پر اساس غبرګون مه څرګندوئ، د منطق پر اساس غبرګون څرګند کړئ. نو کولی شئ په دې طریقه باندې د سب کانشس مایند نه په پوره توګه استفاده وکړئ. اوس به راشو که چېرته تاسې د سب کانشس مایند نه په پوره توګه استفاده وکړئ، ریزلټس، نتایج به یې څه اوسیږي؟ لومړی امپرووډ کانفیډنس. په کانفیډنس یا اعتماد به نفس باندې د مستقیم تاثیر لري. کله چې د سب کانشس مایند نه په پوره توګه استفاده وکړو نو واضح خبره ده چې ټولې خبرې به ځان ته مثبتې کړئ، مثبت فکر به شي، ویژوالایزیشن، میډیټیشن، دغه شیانو نه به پوره توګه کار اخلي چې دا ستاسو اعتماد به نفس زیاتوي. سبا ورځ به تاسو پبلک سپیکینګ یو کار کول ډیر څه به تاسو ډیر عادي اوسیږي، ځکه په ځان به مو باور آخري حد پورې وي. دوم انکریزډ موټیویشن یا تشویق به به ډیر وي. همیشه به یو موټیویشنل مایند سیټ، یو هڅونکی ذهنیت ولرئ. تسلیمېږئ به نه، فکر به مو آزاده اوسیږي، پراخه به اوسیږي او همیشه به د راتلونکي په اړه مثبت فکر اوسیږئ. دریم، همیشه مثبتوالی ستاسو په ژوند کې راوړي. فکر به مو همیشه مثبت اوسیږي، نوي نظریات به ذهن ته راځي چې همیشه به تاسو مثبتوالي ته بوځي. که څومره هم په منفي حالت کې اوسیږئ تاسو به بیا هم د زرهاو مشکلاتو په منځ کې مثبت فکر لرئ او هغې ته به حل لارې پیدا کوئ. څلورم، excellent problem solving skills and decision making skills. فوق العاده د مشکل د حل کولو مهارتونه به درکړي او د هغې ترڅنګ تصمیم نیول به تاسو ته تیز کړي، ځکه تاسو به مثبت فکري ډیره شي، منفي احساسات به له منځه لاړ شي، په ژوند کې کامیابي ته به فکر قوي شي، نو بالاخره مطالعه به مو ډیره شي. مطالعه چې زیاته شي په تصمیم په هر څه باندې قوي تاثیر لري. مطالعه یوازې داسې نه ده چې تاسو خالي کتاب لولئ، یوټیوب ویډیو ګورئ، د یو تعلیم یافته کس سره کښېنئ، یو میټینګ کې برخه اخلئ، یو پریزنټیشن کوئ، یو سیمینار کې برخه اخلئ. دا ټول د مطالعې اقسام کېدای شي تاسو ته نوي نظریات درکوي چې بالاخره ستاسو د کامیابۍ سبب کېږي. او ورپسې دا ده چې کله چې تاسو سب کانشس مایند نه په پوره توګه استفاده وکړئ، صبر به آخري حد پورې اوسیږي، مقاومت به آخري حد پورې اوسیږي او احساسات به په پوره توګه کنټرول اوسیږي. چې کله تاسو دغه ټول لاسته راوړئ د دې رزلټ دا کېږي چې تاسو هر هغه څه وغواړئ په ژوند کې چې ورسیږئ هغې ته رسیږئ، هغه کامیابي ته به تاسو ځان رسوئ او هغې ته به رسیږئ. او حتی په دغه لار کې که تاسو 50 ځلې هم ناکام شوئ نو د تسلیمېدو کلمه به نه اوسیږي، ځکه چې ستاسو ذهنیت به داسې جوړ سوی اوسیږي چې تسلیمي ته به مو نه پرېږدي. نو په دې هیله چې دغه نظریات مو په ژوند کې یو اندازه تغییر راولي او تاسو وکولای شئ چې دغه نظریاتو په وسیله خپل لایف لا بهتره کړئ. مننه.